نن راغلی یو د قرغې اړوند ګلف تفریحي میدان ته. غواړم چې یو ښه بیټسمین شم په آینده کې، ډېر ارمان لرم. نو زه هم ورځم له دوی سره لوبه کوم، بیټینګ کوم. نو قضاوت ستاسې په لاس کې دی چې تاسې ماته په لسه کې څه نومرې راکوئ. د افغانستان په ملي ټیم کې دي د خوښې لوبغاړی څوک دی؟ صدیق اتل. رښتیا درته وایم که دروغ؟ راشد خان. د اس ټي آر نیوز قدرمندو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. عبدالله حیدرزی یم. نن راغلی یو د قرغې اړوند ګلف تفریحي میدان ته. په دغه میدان کې د رخصتۍ په ورځو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي او دلته ځوانان موږ ولیدل چې ډېری یې په کرکټ لوبه کولو باندې بوخت دي. دا چې د دوی د کرکټ سره مینه څومره ده، له کومه وخته کرکټ کوي، دغه راز په اړونده برخه کې ستونزې څه دي او دوی غوښتنې څه دي له حکومت او اړوندو ادارو څخه چې په تفریح برخه کې دوی ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي. له دوی سره مرکې کوو، د دوی سره خبرې کوو. له موږ سره پاتې شئ، په نوي پروګرام کې تاسو ته اړوند معلومات شریکوو. قدرمندو لیدونکو، ما سره یو ځوان ولاړ دی چې دی د کرکټ سرسخت مینوال دی او له ډېره پخوا کرکټ لوبه کوي. له ده سره به خبرې کوو چې څومره وخت نه لوبه کوي، څومره مینه ورسره لري. ډېره مننه چې وخت راکړ. که پیل کړه ته ځان معرفي کړې. هیله کوم عباسین یم، د کونړ ولایت نه کابل کې اوسېږو او د جمعې په سهار دلته راځو کرکټ کولو ته. که راته ووایې چې څومره وخت کېږي ته د کرکټ لوبه کوې او ولې دغه لوبه انتخاب کړې؟ لوبې خو ډېرې زیاتې دي، کرکټ ته دې ولې مخه کړې؟ زما خو خپله یو 8 کاله کېږي چې کرکټ کوم او کرکټ سره ډېره مینه لرم او زموږ د کرکټ ټیم ماشاءالله ډېر ښه روان دی. نو د هماغې له وجې زموږ نوي ځوانان کوشش کوي چې کرکټ وکړي. په دغه برخه کې د اړوند ادارو څخه مو غوښتنه څه ده، له حکومت څخه د ځوانانو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي، په کومه برخه کې دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي؟ موږ خو ډېر ښه استعدادونه لرو په افغانستان کې، سپینر بالران، فاسټ بالران، بیټسمینان، خو صرف دو ته باید توجه وشي. کرکټ بورډ ډومسټک کرکټ باید ورته توجه وکړي او دو ته وخت ورکړي، دو وازمایي، ټریلونه ترې واخلي او چانس ورکړي چې دو خپل استعداد ظاهر کړي. غواړم چې یو ښه بیټسمین شم په آینده کې، ډېر ارمان لرم. دلته ما سره یو بل ځوان ولاړ دی چې دی هم د کرکټ په لوبو باندې بوخت دی. له ده سره به هم څو لنډې خبرې وکړو. ډېره مننه چې وخت یې راکړ. که پیل کړه ته ځان معرفي کړې. مننه. امان الله یم، د کابل ولایت اوسېدونکی دی. ستاسو زه خپله د کرکټ ډېر سخت مینوال یم. نن د جمعې ورځ دلته ملګرو دوستانو سره راغلي یو چې میچ وکړو. مخکې مې د بیټینګ ولیدل، څو د اوږدې شپږیزې هم وولې. که د نن لوبې په اړه ووایې، لوبه مو چا سره وه، هدف یې څو درکړی دی او ستا بیټینګ څنګه و، څو رنز یې وکړه؟ لوبه خو دلته خپل منځي لوبې دي. یو زموږ یو بل ملګری د ټیم راوستی دی، بس خپل منځو کې سیریز لوبه سره کړې وه، خو بس 2 اتیا ټارګېټ راکړی دی په 6 اورو کې. بس 50 پورې زه ولاړم، بس نور بیټسمینان راسره ولاړ دي، ناوړ زما نور راسره دي، هغوی بیټینګ ته ولاړ دي فعلا. یعنې هیله شته چې لوبه انشاءالله ګټئ؟ انشاءالله لوبه سل په سل ګټو، ځکه چې 15 اورو کې 50 نو 4 اورو کې 50 نو 2 اورو کې حتما 10 رن راځي. صحیح. ولې د کرکټ لوبه انتخاب کړې ده؟ لوبې خو په افغانستان کې ډېرې دي. له کومه وخته کرکټ کوي او دغې لوبې سره د مینه څنګه پیدا شو؟ او کرکټ خو زما د ماشومتوب نه پوښي ډېر خوښېدو، خو زما د 15 کاله کې چې کرکټ کوم او کرکټ چې دی ذهني لوبه ده. ذهني لوبه ځکه زما په دې خوښېږي چې جالبه لوبه ده او خلک افغانستان خلک ډېر کرکټ ته شوق لري او ځان ته شوق معلوم دی، خو بس زما کرکټ سره شوق ده. زه رومان یم، د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ. ولایت چې حقیقت چې دا خو د مونږ نو هغه لوبه ده نو تفریحي. 9 کاله کېږي زه کرکټ کوم، ځکه زه راونډر یم. په دې خاطر دا کرکټ ما انتخاب کړی، یو تفریحي لوبه ده. ځکه ټوله هفته سړی په کار باندې مثال د کور په کار او د هغه په کار، خو بیا دا جمعه لرو چې په دې جمعه په دې تفریح ته راځو کرکټ ته. دولت ته زه دا هغه لرم، د ځوانانو یا د کرکټ بورډ ملي ټیم باید سپورټ وکړي ټولو، ځکه سپورټ یې کړي او تشویق یې کړي هغه ته چې یو چېرته ورسي. قدرمندو لیدونکو، ما سره د یو کپتان ولاړ دی یو ټیم چې اوس هم زمان لوبه هم روانه ده. د سره به لنډې خبرې وکړو دغه لوبې په اړه باندې، او دغه راز له ده سره به هم خبرې وکړو چې څومره وخت کېږي دی لوبه کوي او کرکټ یې ولې خوښ دی او دغه راز د ځوانانو هغه ستونزې د یو کپټن یا د لوبډلمشر په حیث باندې دته به ښه معلوموي، موږ ته به شریک کړي. ډېره مننه خالد خان چې وخت راکړ. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي، څو کاله کېږي چې کرکټ کوي او کرکټ دې ولې خوښېږي؟
مننه ژوندی اوسې عبدالرزاق صاحب تقریبا زما دغه اته کاله کېږي چې زه کرکټ کوم دلته او زما د خوښې لوبغاړی همدا لوبه چې ده همدا کرکټ دی. ولې د کرکټ انتخاب کو په افغانستان کې نورې هم ډېرې لوبې دي د هر چا خپل شوق وي که نه په تلویزیون دې وکتل مینه سره پیدا شوه یا دا یو ښه لوبه ده څنګه د انتخاب کړه دا لوبه؟ اول خو ماشومتوب کې زما مشهور چې هغې کرکټ کوله ما اول فوټبال کوله د ملګرو سره بعد هغه چې مې کرکټ کله وکتو بیا مې خوښ شو هغه وخت نه بیا مې کرکټ شروع کړ دې مهاله پورې. اوس هم زمان لوبه هم روانه ده مونږ یې وینو په ګراونډ کې ډېرې چغې هم وایي کله بیټسمین دغه کې کله بل دغه کې د دغه لوبې په اړه معلومات راکړه چا سره د لوبه د هدف څو دی تاسو څو کړي دي او د ګټې چانس څومره دی؟ والله ملګري زنګ وهلی و ما ته میاشت ته دوه ټیم راځي هغه سره لوبه مې شروع کړله بس ټاس هغوی وګټه بس 114 ټارګټ موږ ته راکړی دی اوس دغه اووم اور دی نو تقریبا په هر اور کې 15 سکور په کار دی بشمنان ولاړ دی انشاءالله پوره کوي. وروستی پیغام څه دی؟ د دوی دپاره ښه دی مغز دپاره هم ښه دی او تفریح شي ځوانانو دپاره د اکثر دلته ځوانان شته دی استعداد هم لري ډېر ښه استعداد لري خو متاسفانه بعضو ځایو کې ورته بیخي چانسونه نه برابرېږي او چانس نه ورکوي. زما یوه هیله دا ده چې ځوانانو ته توجه وشي خاص په ډول د کرکټ بورډ توجه ورته وکړي. قدرمندو لیدونکو تاسې د یو شمېر کرکټ مینوالو لوبغاړو خبرې واورېدې د دوی د کرکټ سره مینه او دغه راز د دوی غوښتنې واورېدې نو د دغه ځوانانو په خوښه باندې چې دوی ما ته وویل تاسې به هم زموږ سره لوبه وکړئ نو زه هم ورځم له دوی سره لوبه کوم نو قضاوت ستاسې په لاس کې دی چې تاسې ما ته په لسه کې څه نومرې راکوئ؟ دی شو داسې دغې قدرمندو لیدونکو زموږ د اس ټي آر نیوز نننی پروګرام هم دومره و چې په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسې ولیدل چې موږ کارغې ته راغلي یو د کارغې اړوند ګلف تفریحي میدان ته راغلي یو دلته مو د یو شمېر کرکټ ځوانانو مینوالو او بیټسمینانو سره مرکې وکړې د دوی خبرې تاسې واورېدې د کرکټ سره د دوی مینه تاسې ولیده دغه لوبې سره د دوی هغه پخواني کوم خاطرات چې وو تاسو سره شریک سول او په پای کې دوی هغه غوښتنې چې له حکومت د کرکټ اړوند ادارو څخه لرلې تاسې واورېدلې دا اوس زموږ نننی پروګرام چې په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا او بل دغسې یو پروګرام و چې زه عبدالله حیدرزی درانه حضور ته حاضرېږم تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم ښه وخت ښې چارې